درنو لیدونکو ستړي مشئ. د افغانستان بانک ویلي چې نن څلورنۍ یا چهارشنبې د کپ پر 11مه 14 میلیونه امریکایي ډالر د سیالۍ له لارې پلوري. دغه بانک پرون درېنۍ یا سې شنبې د کپ پر 10مه په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي یاد امریکایي ډالر د یو آزاد او رانه بهیر له لارې بازار ته د پلور په موخه وړاندې کوي. د افغانستان بانک له سوداګریزو بانکونو، صرافیو او د پولي خدمتونو له شرکتونو په دې سیالۍ کې د ګډون غوښتنه کړې ده. د افغانستان بانک د لیلام له ګډون کوونکو څخه غوښتي چې خپل حساب د لیلام د ورځې تر پایه چاڼ کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان بانک څو ورځې وړاندې هم شاوخوا 12 میلیونه امریکایي ډالر لیلام کړل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي چې د افغانستان د اکار یا وضعیت په اړه ناسته جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي سمبالخونې یا دفتر یوناما ویلي چې تمه ده دا ناسته نن څلورنۍ یا چهارشنبې د کپ پر 11مه جوړه شي. تمه ده په دې ناسته کې د افغانستان اکار یا وضعیت وارزول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز به هم د امنیت شورا غړو ته خپل راپور وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې پر اوکراین د روسیې تر برید وروسته د افغانستان اکار یا وضعیت د ځینو بنسټونو له لوري هیر شوی او دې چارې ګڼې اندېښنې راپارولې دي. په ډایکونډي کې ګڼې سرچینې له اشتسوب ورځپاڼې سره په خبرو کې مني چې د طالب ډلې سیمه ایزو پازوالانو یا مسؤلانو په وروستیو 2 اونیو کې څو ولسي وګړي نیولي دي. د سرچینو پر بنسټ سیمه ایزو پازوالانو له هغوی چې ځینې یې د پخوانیو امنیتي ځواکونو خپلوان دي وسلې غوښتي دي. د ډایکونډي ښار په منځنۍ نیلي کې یوې سرچینې اشتسوب ورځپاڼې ته وویل چې د طالب ډلې سیمه ایزو پازوالانو په تیرو 2 اونیو کې په دغه ولایت کې لسګونه تنه نیولي دي. د هغه په وینا کورونه تلاشي کیږي، نارینه نیول کیږي او ښځې ربړول کیږي. دغه سرچینې ډیره کړي چې دا بهیر د ډایکونډي په ځینو نورو ولسوالیو کې له دې ګڼې په سنگ تخت، بندر او پاتو کې هم روان دی. په کابل کې د طالب ډلې لخوا د کورونو له پلټنې وروسته د بخښنې نړیوال بنسټ په افغانستان او په ځانګړي ډول کابل کې د دغه بهیر د درېدو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوالې څانګې د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د کپ پر 10مه په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې طالب ډلې کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د کور په کور پلټنې له کبله ځاني ژوند تر پښو لاندې کوي. د نوموړې ټولنې په خبره د طالب ډلې وسلوال د وګړو ځاني توکي ویجاړوي او په کورنیو کې یې طرحه او ویره هم خپروي. یاد بنسټ ډیره کړي تر ډیره د کورونو پلټنې پر نجونو او ښځو اغیز کړی. د بخښنې نړیوالې ټولنې په خبره د راپورونو له مخې د کورونو پلټنه تر ډیره له خبراوي پرته د نارینه‌و له لوري کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.